او ډیر مسلمانان دا پوښتنه کوي چې د غسل صحیح طریقه څنګه ده. نو معززو د غسل صحیح طریقه هم زده کړئ. هغه دا چې کله تاسو د غسل اراده وکړئ نو اول خپل ضرورت پوره کړئ. حیا دې وي لوی بولي یا وړوکی بولي وکړئ. د هغه څخه وروسته خپل لاسونه پرېولئ، استنجا ووهئ. د دې څخه بعد بیا که پر بدن او یا بل یو ځای باندې نجاست وي نو هغه نجاست باندې اوبه توی کړئ، هغه نجاست یا مرداري پاکه کړئ. د دې څخه وروسته بیا د غسل لپاره لاسونه تر بندو پورې پرېولئ چې دلته به تاسې بسم الله الرحمن الرحیم هم شروع کړئ. کومو چیرې جامې ایستلې وې نو دغه بسم الله به په زړه کې ووایاست، پر خوله باندې دا کلمات مه وایاست. د دې وروسته بیا پر سنت طریقه باندې اودس وکړئ. داسې اودس لکه مونږ او تاسې چې د لمانځه لپاره کوو. په دې اوداسې کې ډېر کسان د سر مسح نه کوي، نو په دې کې هم د سر مسح کیږي. نو په دې اوداسې کې تاسې کوشش وکړئ چې د خولې پرېولل دا په صحیح شان باندې پرېولئ. کوم روژه نه وي نو اوبه په خوله باندې غړغړه کړئ، او کوم روژه په خوله وه نو بیا صرف په خوله کې اوبه واچوئ، یو طرف بل طرف یې وښوروئ، بس دا هم د غړغړې پر ځای په حالت د روژې کې همدغه درېږي. او دا شان کوم روژه نه وي په پزه باندې په سا اوبه کش کړئ. کوم روژه وي کوچنۍ ګوته لنده کړئ، په خپله پوزه کې وښوروئ، همدا کفایت کوي. دا هغه څخه وروسته مشکات المصابیح کې دا حدیث راځي چې د نبی صلی الله علیه وسلم د غسل طریقه یادوي چې هغه مبارک به بیا خپل لاسونه لانده کړل، دا لاسونه بیا په سر کې ووهل. نو تاسې به هم خپل لاسونه لانده کړئ، په خپلو ویښتانو کې به ووهئ چې د ویښتانو بیخونو ته مو اوبه د سر ورسېږي، هغه لانده سي. د هغه وروسته به بیا پر راسته وژه باندې اوبه توی کړئ چې دا اوبه پر وبهیږي، او بیا بیا پر چپه وژه توی کړئ چې پر دې باندې هم اوبه وبهیږي. د دې څخه وروسته بیا پر سر باندې اوبه توی کړئ چې دا سر مو لوند سي، اوبه ځینې وبهیږي، ټول بدن باندې دا اوبه ولاړې سي. او که یو څوک پر سر باندې اول د وار اوبه واچي هم صحیح کیږي، خو بهترینه طریقه دا ده چې اول د واره پر راسته خوا باندې اوبه توی سي، بیا پر چپه خوا باندې، او بیا خپل بدن وموږئ چې ټول بدن لوند سي. نو دغه طریقه 3 واره اختیار کړئ چې 3 واره تمام بدن لوند سي، اوبه ورباندې وبهیږي. او کوشش وکړئ په دغه لندولو کې چې یو ځای هم وچ پاته نسي. او د زنانو لپاره یوه ضروري مسله دا ده چې که چیرې د هغوی دا ویښتان چوټي وي، وودلي وي، نو د هغو لپاره صرف دا پکار ده چې د ویښتانو بیخونو ته اوبه ورسوي، او دا نور ویښتان چې کم چوټي دي یا وودل سوي دي که هغه لانده نسي هم غسل صحیح دی. او هغه زنانه چې ویښتان یې ایله وي، یعنی چوټي یا وودل سوي نه وي، نو هغه به تمام ویښتان لندوي، که یو ویښته هم وچ پاته سي غسل یې نه صحیح کېږي. دا یوه مسله باید زنانه یاد وساتي. دویمه ده چې د بعضې زنانو غوږونه سوري وي او یا یې پوزې سوري کړي وي، نو هغه به کوشش کوي چې دغه سوري ځایونه هم لانده کړي. او بعضې داسې زنانه یا نارینه وي چې ګوتمۍ یې په ګوته وي، نو که هغه ګوتمۍ تنګې وي هغه ګوتمۍ به وښوروي چې د ګوتمۍ لاندې ځایونه هم لانده سي. نو په داسې ترتیب باید ټول بدن ښه لوند سي او اوبه ورباندې وبهیږي. او دغه د غسل طریقه سول. نو په دې کې د غسل چې کوم 3 فرایض وه هغه راله: خوله پرېولل، پوزه پرېولل، او ټول بدن لندول. دا د غسل فرایض دي او دا یې سنت طریقه ده. او کوشش دې وکړي چې د غسل په وخت کې بغیر د ضرورته نارینه یا زنانه خبرې ونه کړي. او دا مسله هم یاد وساتئ چې د غسل په دې اوبو کې باید
ډیر زیات اسراف ونسی، د اعتدال څخه کار واخیستل سي. دومره اوبه استعمال سي چې هغه ضرورت وي، د ضرورت څخه زیاتې اوبه استعمالول نه دي پکار. د دې څخه وروسته به خپل بدن په یو کپړه باندې په دسمال یا یو صادر باندې وچ کړي، خپلې جامې به په تن کړي. نو دغه د غسل صحیح طریقه وه چې د احادیثو څخه ثابته ده. او په آخر کې دا یوه مسله هم یاد وساتئ چې کم اودس له غسل څخه مخکې وسو، دغه اودس بس کافي دی. په دغه اوداسه باندې د قرآن کریم څخه تلاوت هم کولی شي، او په دغه اوداسه باندې نوافل هم کولی شي، په دغه اوداسه باندې فرض لمونځونه هم کولی شي. حتی که څوک سهار غسل وکړي دغه طریقه باندې، دغه اودس کفایت کوي تر ماخوستن پورې که یې مات کړی نه وي. حتی دا ټول منځونه هم په دغه یوه اوداسه باندې کولی شي کوم چې له غسل څخه مخکې شوی و. ډېر داسې کسان شته چې هغه غسل وکړي لیکن بل اودس هم لمانځه ته کوي. نو که چیرې د دغه وروسته بیا داسې عمل ونه کړي چې اودس په ماتېږي، بس په دغه اوداسه باندې لمونځونه هم کولی شي. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.